سل کاله وروسته یعنې د 2015 میلادي کال یا 1503 لمریز کال زه ته او زموږ کورنۍ او زموږ ملګري به په دې نړۍ کې نه وي. هغه کسان چې موږ یې نن نه پیژنو په هغو کورونو کې به میشت وي او ژوند کوي چې موږ په سختو هڅو او خولو او ډیر کار جوړ کړي دي. زموږ ټول شتمنۍ او زموږ وسایل به د نورو شي. هغه شیان چې زموږ دي ډیری هغه شیان چې موږ ډیر ارزښت ورته ورکوو یا به خیرات شي او یا به هم لرې چېرته وغورځول شي او په دې توګه به له منځه ولاړ شي. هغه موټر چې موږ په ډیرو پیسو اخیستی دی 100 کاله وروسته به هغه یوازې یوه بې ارزښته او زړه اوسپنیزه ټوټه وي. زموږ لمسیان به په زحمت زموږ نومونه پیژني او زموږ یادونه به په ذهن کې نه وي. زموږ څومره کسان به نن د خپل نیکه د نیکه نوم پیژني؟ زما جواب نه. کله چې موږ مړه شو یوازې څو کلونه به زموږ یادونه په څو کسانو کې ژوندي وي، خو څو لسیزې وروسته به موږ یوازې له هیرې وتلې یوه کیسه یو. آن یادونه به مو له منځه تللي وي. ما دا خبره د دې لپاره ګوره ونه کړه چې تاسو خفه یا غمجن کړم، بلکې ما دا د دې لپاره وویل چې موږ باید خپل 80 یا 80 کلن ژوند په سفر کې د هرې شیبې څخه ګټه واخلو. خپل ژوند په بې ځایه اندېښنو او خفګانونو تیر نه کړو او په یاد ولرئ یو څه د راتلونکو 5 کلونو یا حتی د 5 ورځو اهمیت نه لري. د هغې په اړه 5 دقیقو زیات خفګان هم لازم نه دی. ژوند لنډ دی نو د هرې لحظې څخه باید په مسکا او شکر سره خوند واخلو او یوازې یوه موخه ولرو، هغه د الله تعالی رضایت دی. خوشحاله